په ساوث افریقا کې د امازون ځنګل په خپل ذات کې ډېر رازونه لري. د دې ځنګل ښکلا، شینوالی او آرامه ماحول هر څوک متاثره کولی شي. خو دا ځنګل صرف ښکلی نه بلکې دومره لوی دی چې لکه خپله یوه دنیا لري او دا د دنیا د ډېرو نامعلومو رازونو ډک دی. دا راین فارست څومره چې ښکلی ښکاري او عمره هم خطرناک دی ځکه چې پکې داسې مخلوقات شتون لري چې په اړه یې پوهېدو سره به ستاسو هوش الوتی شي. دلته 40 زره نه زیات پلانټ سپیسیفیک دي او همدارنګ فیشز، میملز، برډز او انسیکټس هم په زرګونه قسمونه لري. ځینې مخلوقات ډېر لوی دي او ځینې بیا دومره زهري دي چې که یو انسان یې صرف لمس کړي هم نو ځای پر ځای به مړ کېدی شي. همدارنګ یو سپیسیفیک داسې دی دا چې د هغې سټینګز دومره درد پیدا کوي لکه یو کس ته چې مرمۍ لګېدلې وي. او دلته یو مشهوره افسانه هم د ګولډز کینګډمز په اړه ده. نو راځئ نن به تاسو بوځو د نړۍ تر ټولو لوی راین فارست ته چېرته چې هر قدم یو نوی سرپرایز لري او په تفصیل سره به پوه شو د دې خطرناکو مخلوقاتو او د ځنګل رازونو په اړه. امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو زیات بایوډایورسټي لري. دلته زرګونه قسمونه د ونو، حیواناتو، مرغانو او حشراتو پیدا کیږي چې ډېرې صرف دلته موندل کیږي. دا ځنګل ته لنګز اف ارث هم ویل کیږي ځکه چې دا د ځمکې تر ټولو لوی اکسیجن پروډکشن سنټر دی. هو دا ځنګل یوازې تقریبا 60% د ځمکې اکسیجن پیدا کوي. دلته داسې حیوانات شته چې ته به بل ځای پیدا نه کړي. د کوچنیو نه تر لویو پورې او هر یو ځان ته ځانګړی خصوصیت لري. پایسون ډارت پورګ یو داسې حیوان دی د وړه ښایسته رنګ لرونکي پورګز ډېر خطرناکه زهر لري. د دې پوستکي دومره زهري وي چې یو پورګ 10 نه تر 20 بالغ انسان وژلی شي. دا پورګز خپلې انډې په اوبو کې اچوي او ټول ژوند یې په اوبو پورې تړلی وي. د ساوث امریکا قبایلي خلک د دې پورګز زهر د خپل تیرو لپاره استعمالوي. دا زهر د دې پورګز د لید او انوایرمنټ پورې اړه لري. نو کله چې دا قید کې وي او قدرتي خوراک نه لري نو دا زهر هم نه تولیدوي. اوس راځو د امازون ځنګل بل خطرناک موجود ته یعنی اناکونډا ته. دا مار د نړۍ تر ټولو لوی مار دی. وزن یې ته 250 کیلو زیات کېدی شي او اوږدوالی یې 10 فوټه نه زیات. دا سنیک د نیشن جغرافیه د شوټ په وخت موندل شوی وو او دومره غټ وو چې د موټر د ټایر غوندې غوټه شوی وو. په امازون ځنګل کې زموږ سره په 3 نمبر باندې ټرایټول سپایډر دی. دا یو غټ او ویرونکی سپایډر دی چې دلته موندل کیږي. دا سپایډر د 900 نه زیات سپیسیفیک لري او د خپل ښکار د خپل پیاوړو زامو سره نیسي او ټوټه کوي. دا سپایډرز اکثر شپه په غل وي او ورځ د خپل غارونو دننه تیروي. دا سپایډرز د نور نه ډېر زیات غټ وي. بیا راځو بولټ انټ ته. دا د امازون ځنګل تر ټولو خطرناک انټ دی. د دې سټینګز در داسې وي لکه ګولۍ لګېدلې وي. 4 ساعته دوام کوي. د میږي خپل جاله د ونو د پاسه جوړوي او هلته ټول کمیونټي سره ژوند کوي. امازون بوري پوسټ کې ډېر رازونه پټ دي. ویل کېږي چې دلته یو وخت یو ښار موجود وو چې خلک یې پکې اوسېدل. د دې ښار نوم ای برډ وو. د افسانو د مخې د ښار له 100 زرو ډک وو او دا ځای باچا د خپل بدن په 100 زرو پوښلو. بیا په هغه سره زر په سیند کې منځل. دا افسانه ډېره د یورپین ټرانسنس هانټس دلته راوستله خو هیڅوک کامیابه نه شول. وروسته له ډېرو ناکامیو هڅو دا افسانه یو میت وګرځېده. سره له دې چې زموږ ساینس ډېر پرمختګ کړی خو ډېر رازونه لا هم نه دي حل شوي. او د امازون ځنګل هم همداسې یو ځای دی. په دې ځنګل کې ځینې عجیبه شپس موندلې شوي دي چې د ساینټیسټ د ډرون په مرسته موندلي. دا تقریبا 2000 کلن دي. ګمان کېږي چې دا د ریلیجنس ریټیلز لپاره جوړ شوي خو دا چا جوړ کړي او ولې تر اوسه نه ده معلومه. امازون کې یو عجیب ونه هم شته چې ورته ویل کېږي واکینګ ټری. دا ونه آرام خپل ځای بدلوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ونه تر کوم حده پورې خوځېدلی شي خو ریسرچ روان ده. او دلته شته بولینګ ریور چې ځای خلک ورته شانی ټپیشکا معنی ده د لمر د تودوخې نه جوش شوي. دا سیند د ګلوګیسټ انډریس روزي لخوا په 2011 کې موندل شوی خو دا کیسه د خپل نیکه نه اورېدلې وه. دا سیند تقریبا 100 سنټیګریډ پورې توده کېږي او که یو انسان پکې وغورځل شي نو زر به ووژل شي. اوږدوالی 15 کیلومتره دی. دا ریور تر اوسه یو راز دی چې ولې تود دی. ساینس پوهان لا هم څېړنه کوي. امازون راین فارست کې ډېر داسې رازونه شته تر اوسه نه دي بربنډ شوي او ریسرچ لا هم روان دی. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. امید کوم چې تاسو به خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو در سره لایک کړئ. په چینل نوي یاست چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپله نظریه راته په کمنټ کې ضرور راکړئ. اوس ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.